ځکه ما د یو ماشوم ویډیو کته هغه پیدا شوی و د زړې په دې سینه له پاسه لګېدلی د زړې په دې سینه له پاسه او هغه ژوندی و نو بیا ولا هغې نه بعد ډاکټرانو اپریشن وکړو نو زړه ولا درنه کړو دا الله راښکاره کړه چې ګوره زه داسې هم کولی شم خو داسې الله نه کوي ولې زه تاسو سره خبرې دې دپاره کوم چې خپل رب سره محبت ډېر شو د نعمتونه محسوس کړي ځکه چې اکثرو نه دا اورو زما کار نشته او قرضې دی او بچي مړه شو زه وږی شوم او هغه مړ شو دا شو ملک په بل طرف واوړېدو او پاکستان کې به څه خورو په افغانستان کې به څه خورو ځکه ته دا خبرې کوو دا زړه که بهر لګېدلی وی لکه څنګه چې دغه ماشوم الله را پیدا کړو الله کولی شو که نه شو کولی بلکې موږ ته یې وښوو چې زه کولی شو داسې یې ونه کړه که دا زړه بهر وی ما ورته به ژوند څنګه تېروه ما ورته به اوده کېدو څنګه موږ به دا کپړې څنګه استعمالولې موږ به یو بل سره میلاوېدو څنګه موږ به زور څنګه کوو د ژوند دا منډې به موږ څنګه والې نه دننه یې کړو دننه یې کوم ځای کې کېښو په دې سینه کې دننه په دې بدن کې مضبوط اډوکې هغه د دې سینې د اډوکې دي او دا کوپړی دا سر دی دا اډوکې په اله سره نه ماتېږي دا اډوکې نه ماتېږي دا دومره مضبوط اډوکې چې الله د سینې را جوړ کړی دی که او دا پختۍ د دې دپاره چې دې کې دننه دا زړه په حفاظت پروت وي نو دغه شان د اینه دا په حفاظت پرته وي نو تریخې دا په حفاظت دی ښه دا هر څه هغه اندامونه دي چې ډېر نازک دي که معمولي زور دی به داسې وکړو دا خرابېږي خو ته به زور نشي کولی نه تا سره په جګړه کې څوک به داسې زور کولی شي نه تا له دا ځای خرابولی شي یعنې څومره غټ اکسیډنټ به وشي سم اکسیډنټ به وشي دا به پکې خپې ماتې شي او ده به د سر نه وینې را ماتې او دی به بېهوشه شي بیا چې روغ شي زړه هم برابري نه هم برابري هغه هر څه هغه الله په داسې نظام کې جوړ کړي دي چې هغې ته نقصان نه رسي له ده چې الله وغواړي